سلامونه ویلکم بیک دوباره په خیر راغلی درس ته مو تیرو درسونو کې موږ سیاسي سلیکټرز ویل چې 15 دانې دي. اول سلیکټر زموږ سره سیمپل سلیکټرز، کمبینیټر سلیکټر، سیډو کلاس سلیکټر او سیډو الیمنٹ سلیکټر، اټریبیوټ سلیکټر. دینه موږ سیمپل سلیکټر په اول درس کې ویل او کمبینیټر سلیکټر مو دواړه ویل. بیا مو چې دا سیډو کلاس سلیکټر ویل. نن ورځ درس چې دا هغه زموږ سره سیډو الیمنٹ سلیکټرز دي. بیا به بل درس زموږ اټریبیوټ سلیکټرز وي. نو سیډو کلاس سیډو الیمنٹ سلیکټر د څه لپاره کارول کیږي؟ سیډو الیمنٹ سلیکټر موږ د دې لپاره کارو تر څو موږ د ویب پیج یو خاصه برخه زموږ چې کوم ویب پیج دا زموږ چې کوم ویب سایټ دا په کې یو خاصه ایریا واړو هغه ته موږ سټایل او ډیزاین ورکو. یو الیمنٹ یو خاصه ایریا، یو ویب پیج یو خاصه ایریا چې موږ واړو هغه ته یو سټایل یو ډیزاین ورکو. دغه لپاره موږ سیډو الیمنٹ استعمالو. او دغه چې ما درته ویلو چې سیډو کلاس الیمنٹ سلیکټر موږ د څه لپاره کارو؟ په یو خاص حالات کې موږ استعمالو. یو خاص حالات لپاره موږ څنګه کوو استعمالو؟ پرس کا موږ کله هو ورکولو، کله به چې دا موږ سره لینک اکټیو ول یا به وزټډ کېدو یا به همدا شانتي یو شای زموږ سره ام ټي وغیرہ دغه شانتي حالاتو لپاره بیا موږ څه کول؟ هغه ته موږ سیډو کلاس استعمالولو. خو دلته کې موږ څه کوو؟ دې کې موږ چې کله یو خاص ځای یو خاص ایریا د لپاره یو الیمنٹ یا د پیج واړو چې موږ یو ډیزاین یو سټایل ورکو، هغه د لپاره موږ سیډو الیمنٹ سلیکټر استعمالو. صحیح ده؟ یو الیمنٹ خاص ایریا د یو خاص ځای ده، هغه د لپاره موږ سیډو الیمنٹ سلیکټر استعمالو. راځو څه طریقې سره دلته کې به زه بیخي ښکته راشم. اول خو دغه زما سره سمپل کوډ تاسو وګورئ که کوډ مو کولو ځان دپاره مو دا ویب پیج برابرولو. دې طریقې سره هیډ مې اخیستی، بیا مې هیډ 2 اخیستی، بیا مې ډیب اخیستی، ډیب دننه مې هیډ 3 اخیستی، بیا مې یو څو پاراګراف اخیستی دي، بیا مې د همدې ډیب دننه بل ډیب اخیستی، هغه کې مې دننه بیا پاراګراف اخیستی دي. صحیح. نو اوس راځو په همدې باندې موږ کار کوو. همدې ته موږ غواړو ډیزاین وغیره شیزونه ورته ورکو. نو زه راځم بیخي ښکته تر څو تاسو واضحه پرې پوه شئ. دلته کې راځم او زه ورته وایم اول به زه داسې کار وکړم چې یو دانه پاراګراف به واخلم. څه به وکړم؟ یو دانه عمومي پاراګراف به واخلم. پاراګراف زه په کوم ځای کې اخلم؟ پاراګراف ته زه راځم او په ډیب نه مخکې دې ځای کې زه یو دانه پاراګراف اخلم. صحیح. سو تاسو واضحه پرې پوه شئ. دلته کې زه یو پاراګراف اخلم او پاراګراف د لیکل اخلم لوریم. دغه لیکل زما سره راغلل. صحیح ده؟ د هغه لیکل شول. اوس غواړم چې د پاراګراف اول لاین ګوره خاص ایریا ما درته ویل، یو الیمنٹ یو خاص ایریا چې موږ غواړو هغه ته موږ یو دانه ډیزاین ورکو. اوس وایم هغه کوم سټوډیو کلاس چې هغه په څه سره کې خو کېدو کالن سره، او سټوډیو کلاس سټوډیو الیمنٹ چې کوم سلیکټر ده هغه د ډبل کالن سره به تاسو څنګه کوئ اپلای کولی شئ په ډیزاین او دا پې کولی شئ. نو کوم ډبل چې راځي دې ته څه ویل کېږي؟ سټوډیو الیمنٹ سلیکټرز ورته ویل کېږي. شاید ډېرو سره لیدلی به وي، کوډینګ به مو چا لیدلی وي په یوټیوب وغیره کې، یا همدا شانتې کوډ مو لیدلی وي. تاسو به حق کاریان وایي چې دا به اوس څه شی وي، دا به څنګه کار کوي، دا به څه رقم ته موږ اپلای کوو. ډېر ساده دي، سمپل دي. ښه، زه وایم چې زما سره په دې ویب سایټ کې څومره پاراګرافې دي او د هغه اول لاین چې کوم اول لاین دلته کې ګوره ساده یې موږ لیکو فرست لاین. تا ته ګوره راځي فرست لاین چې کوم ده چې ما سره کوم فرست لاین د ویب سایټ کې چې کوم پاراګراف ته هغه فرست لاین چې هغه ماته څنګه کا هغه ته کلر نه ده دا راته راواخله، دا راته ریډ کا، ریډ لږ واضح معلومیږي په دې خاطر زه اخلم. همدا شانتې د دې کوم فنټ سایز چې ده هر څه چې تاسو پرې اپلای کوئ هغه تاسو پرې اپلای کولی شئ. فرض کړه دا راته 50 پکسل کا. صحیح ولیدلو؟ کلر یې اضافه شو او فرست لاین کې څنګه کلر یې سور شو او فنټ سایز یې اضافه شو. همدا شان د بیک ګراوند او ورډ سپیسینګ او لیټر سپیسینګ او څه شي تاسو پکې ورچوئ. تاسو زه ته وایم چې ورډ سپیسینګ نه ده دا هم راته اضافه کا. ورډز مابین چې څومره سپیسینګ ده دا راته نه لیټر سپیسینګ به یې کمه تر څو تاسو ته ښه پته ولګېږي. دا په دې خاطر ته وایم چې تاسو کولی شئ هر څه چې پرې اپلای کوئ هغه پرې اپلای کړئ. دا راته څومره کا 15 پکسله کا. اوس وګوره لیټر سپیسینګ څنګه شو، دا هم اضافه شولو، زیات شولو. په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې دا هم پرې اپلای کړئ. دا سایز به یې لږ کم کم، دا به زه 40 کم. وګوره چې د کوم پاراګراف چې څومره پاراګراف وي هغه ټولو کې ګوره دا شانتې کار شولو. خو که زه یو خاص ایریا ده فرض که زه غواړم چې دې ته یو دانه کلاس ورکړم، بیا به صرف دا یو پاراګراف زما سره کېږي. ته راځم یو کلاس زه ورکوم همدې پاراګراف ته. کلاس مې ورته ورکړلو چې فرض کا فارا1 اول پاراګراف چې زما سره کم ده د دې چې کوم اول فرست لاین راځي هغه ماته څنګه کا. نو کلاس موږ په ډاټ سره شروع کوو. دلته کې به زه ورته ولیکم چې فارا1 سپیس میز به نه ورکوئ. ښه، سپیس به نه ورکوئ ورته. فارا1 او فارا1 کې چې کوم اول لاین د ګور نور باندې نه اپلای کېږي، صرف د اول
کوم پاراګراف چې زما سره چې کوم کلاس د دې الیمنٹ اول الیمنٹ زما سره چې دی کې دا هر یو بخش د یو الیمنٹ دا الیمنٹ دا بیل الیمنٹ دا بیل الیمنٹ دا بیل الیمنٹ نو دا پارا چې کوم الیمنٹ زما سره پاراګراف مې اخیسته دا الیمنٹ د دې اول لاین کلاس مې ورته ورکړی تر څو معلوم شي واضح پته ولګي چې همدغه کوم پارا په نوم باندې پاراګراف چې د دې اول لاین چې د دې سایز راته څومره کا 40 پکسل کا او د دې چې کوم کلر دا غریډ کا او لیټر مابین کې چې کوم د حروف مابین سپیس هم څنګه کا اضافه کا 15 پکسل کا راي ولا وملیدلو د دې طریقې سره اپلای کیږي زویم چې د دې کوم اول حرف ده دواړه تاسو اپلای کولای شئ یوم تاسو اپلای کولای شئ زه ته چې د دې کوم اول حرف ده هغه دا شانتي کا کنټرول زد اوس زه ته چې صرف د دې کوم اول حرف ده فرست لیټر زما سره چې دې کوم ده سمې ورته ویل فرست لیټر اگر ته دې طریقې سره راواله وګوره ال صرف دا ال راته څنګه شو دا شانتي اپلای شولو ام دا شانتي که زه چیرته وغواړم چې دا دې اپلای شي او دا بل دې اپلای شي دا شانتي دا زه ته مچ داسې کار وکا ډاټ پارا کې چې دا کم فرست لاین نه فرست لیټر دا هم راته چینج کا دا راته بدل کا د دې داسې کار وکا دا میرا وخت زنه مې کاپی کې تر څو سہولت اسانتیا راشي ګوره دواړه په یو ټیم باندې اپلای کوم دې کلر ز چینج کوم چاته چینج کوم دې کلر به ز چینج کوم یلو ته یلو او د دې بسنه کوم سایز به زیات کوم دا به سل کوم تاسو نور وغیرہ څه په اپلای کولای شئ نه ښکاري ډیر بد ښکاري چې بد ښکاري نو څه کارو کا بدلی کا کنه اورنج کا نه اورنج وګوره دا اوس دا شانت راغلو خدام بد ښکاري چې دا بد ښکاري بل کلر ورته بلو یا گرین ورته ورکا دا شانتي راغلو خیال هم دا هغه په اپلای شو او دا په اپلای شو نو دا خاص الله وبومي دا څه کیږي خاص ځکه څنګه کیږي اپلای کیږي یو خاص ایریا د پاره څنګه کیږي اپلای کیږي مونږه څه استعمالو به ورته سټوډیو الیمنٹ سلیکټر استعمالو دی یو خاص ایریا د پاره صحیح شو کنه خدای دې وکړي چې بدی باندې تاسو پوي اوسئ امدا شانتي غواړي چې پاس کړه دی پسې راشي پر مثال د دې په هډینګ مارکس دي نمخ کې یو دانه اگر راشي یو دانه تصویر وغیرہ راوړل غواړي بیا موږ څه کوو لیکو چې H1 بیا دغه ډبل کالن او بیا لیکو چې بیفور او لاندې ولاړ شي کانټینټ او کانټینټ بیا کالن URL او هغه کمپاکټ چې دغه پتا صورت ورکړي همدا شانتي اپټر روسته راوړل غواړي هم د طریقې سره روسته هم راوړل شي اوس داسې کار کوم چې ودانه لیست اخلم صحیح ده تاسو پوښتنه نو کړیا بل ورځ موږ لیست ویلې و چې دغه موږ څنګه طریقې سره کوو چې موږ غواړو د دې کوم ګورې ورته زه راځم لیست اخلم لیست آیټم کې مو لیکلو چې هوم او هوم نه پس مې ولیکلو چې دا را کافي کا او دا مې چې را کافي کړلو دلته کې راغلم چې مې لیکل دا او چې مې لیکل دا او چې مې لیکل دا د کې مو لیکلو چې کلاسز د کې مو لیکلو سټاف پاړه باندې معلومات دي کې زمونږ سره او د کې زمونږ سره کانټیکټ تا دا ما چې واخیستلو دا ما چې شی واخیستل دا ما یو دنه لیست واخیستو خلم دور دي کې زما سره لیست راغلو اوس غواړم چې د دې لیست کوم دغه کوم بولټس دي دا څنګه کوم د دې سایز وغیرہ ز چینج کوم دا موږ څه طریقې سره چینج کولای شو نو تاسو به دې ترا شي ډبل کالن به ولګوي او مارکر به واخلئ څه به وکئ مارکر به واخلئ اوس ورته هم د دې فونټ سایز چې دا د دې کوم فونټ سایز چې دا هغه راته چینج کا وای ما ته غوسه راځي بیا چې دا کار نه کوي دلته کې تیاره دو فونټ سایز راته 50 پکسل کا یا او څومره غټ شو وملیدلو او داسې کار وکړه چې د دې کلر هم راته چینج کا وای کاش کې مو دا پرون یاد وای اوس مو څومره ښایسته ډیزاین کړی وای چې ته نه د دې خو زه نه یم ځموار یادوای که نه وګوره دا مور سره څنګه شو چینج شولو که ته د دې سایز سره چینج کړي بیا به نور هم ښایسته ښکاره شي نو ما مارکر وویل ښه دی وایي که سرجي دا خو به ټولو دپاره ما 10 لیست اخیستې دي او دا به 10 واړو دپاره زه خو ډېر بد ښکاري زاري دپاره بیل خو دلته اوس ظالمه دي خدای خو دې ځای کې هغه کلاس ولګوه که نه چې دا زما سره لیست 1 ده دا زما سره لیست 2 ده چې کوم کلاس دې ورکړی هغه لګوه بس بیا به صرف همغه باندې اپلای کېږي دا یې بل کې شو ښه په دې خو مو پوه شو خو ډېره مزه وکړله بل یو بل خاص حالات درته په دې کې ښیم یو خاص ایریا زه یم چې کله څوک راځي سلیکشن کوي په دې کې نو ګوره سلیکشن کوم شین شي او سپین شي داسې نه راځي زه یو خاص حالات غواړم چې کله زما په هغه کې څوک راځي په ویب پیج کې ویب سایټ کې څوک سلیکشن کوي باید د دې بیک ګراوند هم بدل کلر واخلي همدا شانتي د دې چې کوم دغه سلیکشن کې دا هم بدل کلر واخلي نو دا باید بدل کلر واخلي دې لپاره موږ سلیکشن وایو ګوره عمومي ډبل کالن کې ده
کې دی خودو او دلته کې ولیکه چې سلیکشن کله چې زما په ویب سایټ کې مړه خو hey what are you doing دلته کې راغلم ورته مو ویل چې کله څوک سلیکشن کوي نو داسې کار کوه چې زما کوم بیک ګراوند ده خسته بیک ګراوند ده هغه راته څنګه کا هغه راته اورنج کوه دا اورنج ډېر خوښ دی چیرته ته لاړلې هغه لکه چې سلیکټ شوی ده ځکه هغه سلیکټ شوی و بیک ګراوند راته اورنج نه یلو کوي څه به یاد ساتئ مخکې مې ډېر ښایسته راوستلو یلو کا او همدا شانتې د دې کوم کلر چې ده دا راته راوله بلیک به ښه نه وي او د هغه خلاف مخکې سپین کېدو اوس به یې تور کړو اوس چې څوک راځي زما په دغه کې نه په ویب سایټ کې څوک سلیکشن کوي ګوره کلر ښه نامړه دا هم بد ښکاري دا راته څنګه کا ریډ کا چې هر ځای څوک راځي سلیکشن کوي زموږ په ویب سایټ کې ګوره څه چل کېږي کلر یې زیډ کېږي بیک ګراوند او د لیکلو کلر را سره تک سور راځي همداشان دا سلیکټ کا ګوره ورته دا به موږ نیم ویب سایټ کې لیدلو موږ با کرن کې دا به څنګه کار کوي دا دې طریقې سره کار کوي چې هر ځای کې څوک سلیکشن کوي د هغه ډیزاین راته چینج کېږي او بدلیږي وای سر جي زه داسې کوم چې صرف دغه پاراګراف کې زه غواړم باید بدل راشي د لیست دپاره بدل راشي د ډي ډیپ دپاره بدل راشي بر دپاره بدل راشي نو په سترګو ړوند نه شي داسې کار وکړه دې ځای کې ورته کلاس ولګوه چې شی و د دې کلاس فاراونو امو فاراونو دغه فاراون واخله او سلیکشن واخله و چې څوک ستا د فاراون صرف سلیکشن کوي هغه به دا شانتي راځي که د نورو شیانو سلیکشن کوي هغه به هماغه شانتي بای ډیفالټ چې کوم هغه شانتي به راځي سایز یې چینج کېږي که نه راشه که نه وروره دلته کې چیک که چینج کېدو ښه ده که نه چینج کېدو موږ خو زور نشته ورسره دلته کې راشه ته چیک که چې چینج کېږي او که نه چینج کېږي دا به دلته به راشم او دا به زه داسې کړم او زه به ورته وایم چې سایز یې راته 50 پکسلو ته اوچتوه ښه وایي ودرېږه زه سلیکټ کړم نه سایز باندې دا کوم اثر نه پرېوځي ښه ده چې نه پرېوځي ګوره دا دې طریقې سره راځي نو دا سلیکشن ما څنګه کړلو واخیستلو نو وګوره دغه کلر هم چینج شو د دې کلر هم راته څنګه شولو چینج شولو تاسو نور هم پراپرټیانې وغیره پې اپلای کړئ کولی شئ او کار پې وکړئ وګوره نورو باندې نه اپلای کېږي صرف په چا باندې اپلای شو په دې پاراګراف باندې اپلای شو او که عمومي اپلای کوئ نو عمومي هم تاسو اپلای کولی شئ که دې ته وغیره کلر یې ورکړئ نو ته کولی شئ چې وغیره کلر یې ورته ورکړئ خو ما درته په دې کې کار وکړو نور به تاسو کار وکړئ کلاس چې کله د دې کوم دغه پاراګراف د دې چې کله څوک سلیکشن کړي دې کلر دا شانتې راوړه که دا کلاس مې نه ورکړی نو بیا به ټول ته څنګه کېدلو دا به اپلای کېدلو دا و زموږ سره سیډو element selector ومن الله توفیق پاتې شو اټریبیوټ په اټریبیوټ کې کار زیات ده چې موږ کله سلیکشن کوو خو غواړو پر مثال فوم ده فوم کې خو بیا موږ اټریبیوټ اخلو کنه لپاره پر مثال ټایپ اخلو ټیکست په ټاپ ټایپ اخلو پاسورډ ایمیل وغیرہ اوس غواړم چې صرف دې کې پاسورډ والا سلیکشن واخلي یا یوازې یو د نیم ټیکست والا چې د سلیکټ کو نو هغه حالاتو کې موږ اټریبیوټ والا کم سلیکشن چې د هغه کولک مې درته اشاره درکړه بیا مو چې کله فوم جوړولو وغیرہ کار مو کولو نو هلته کې بیا عملی پې کار وکړو تاسو به ښه صحیح پرې پوه شئ او درته ووایم چې دا زما سره اټریبیوټ سلیکټر ده ښه دا خو یې وشو اوس به څنګه کار وکړئ حد یا کال چې کوم شیزونه ما درته اپلای کړي دي دې دپاره به تاسو ویب سایټ جوړ کړئ په هر یو شی باندې فرض کړه په دې باندې بیل په دې باندې بیل په دې باندې بیل تاسو به بیل اپلای کوئ هوور ما بیل اپلای کړئ فرض کا فرست لاین به ته بیل اپلای کړئ فرست لیټر به ته بیل اپلای کړئ مارکر به ته بیل اپلای کړئ دا سلیکشن به ته بیل اپلای کړئ و خو دې پیژندلو چې سیډو الیمنٹ څنګه راځي ډبل کالن سره راځي pseudo class pseudo element selector double colon pseudo class selector single colon یاد شي درته دا چې یو خاص ایریا باندې یو څه موږ اپلای کوو ډیزاین وغیره دی ویب پیج او هغه چې موږ یو خاص حالات کې سټوډیو کلاس سلیکټر بیا موږ کارو نو دا زموږ سره تر ټولو هغه سخترینه درس چې خبره چې تاسو بلګ پکې کمپیوز وي او کمپیوز کېدی به پکې نامیم درته ویل نو وروسته دینه پس مزي انجوای او ټول چې تاسو کار کوئ کوډینګ کوئ خوند او مزي به ترې اخلئ صرف دا یاد کوئ او دا مو یاد کړو دغه شکر دې پوه شوی هر څه مو پیژندل ځان سره ښایسته نوټ واخلئ کویز ته مو ځان اماده کړئ دا ټول شیزونه ته په کویز کې راوړم 3 اسایمنټ شوې دي درسونه شول او په دغه 3 وړه مې ته پکې برابر کړل کوشش کوم چې اټریبیوټ د پر ځان ته درس جوړ کړم ځان ته درس نه شولو بیا به دته په هغه فارم کې وایم او تل به تاسو بیا وګورئ ومن الله توفیق نو ټیک کیر الله حافظ